السلام علیکم مینوالو اندلیب یم د اندلیب پښتو ټي وي نه ستاسو په درانه خدمت کې حاضر شوم د نزار یوسفزي په اجره کې یم او د نزار څلورمه ورځ ده ډېر مینوال ملګري راغلل پرون راغلل هغه بله ورځ راغلل قبر له خلک راغلل تاسو ویډیوګانې وکتې سندرغاړي راغلل شاعران راغلل خو نن زموږ ډېر ښکلې سندرغاړی ډېره زیاته مننه یې کوو د نن دور دوام کې په نن دور کې کینګ دی بالکل داسې نشته دی په نن دور کې خلک ډېر زیات خوښوي ډېر ښکلي اخلاق ډېر ښکلی خاصلت ډېر ښکلی بشر ول الله ورکړی دی ډېره زیاته مننه کوم په پښتو پښتونولۍ په باچاخانه ډېر مین دی کرن خان را سره ناست دی او راغلی د نزار یوسفزي وروڼو له د هغه بچي له د هغه بچی ورسره ناست دی ننګیال د هغوی په حجره کې ناست یو انور ناست دی د هغه ورور او لونګین سره کیمره ده د هغه بل ورور ناست دی افتخار او بچی ناست دي دې خوا نور ملګري ناست دي د کرن خان سره راغلي دي د ټولو یو نړۍ مننه کوم کتونکو کرن خان سره د نزار پاک له دوه درې خبرې کوم او د دې تاثرات تاسو سره شریکوم چې دی څه وایي کرن خان سره هم د هغه د ډېر وخت نه اړیکه وه هر سینګر سره هر شاعر سره که هغه لوی و که وړوکی و خو نزار ورته ځان رسولی و کرن خان سره هم اړیکې شریکې ما هغوی مونږ ته خپل وایس یې واورولي چې په 2015 کې دی سره کوم وایس کړی دی او کوم د باچاخاني په کار دا ویلي په دې وجه کوم دادونه ورکړي دي او بیا ورسره ډېر دا کړه هغې مونږ ته واورول ډېر خوشحاله شوم نو کرن خان نه اورو چې دی څه وایي د نزار یوسفزي په باره کې مننه کوم ستاسو ډېره زیاته چې تاسو راغلئ کرن خان الله دې لره الله دې نور عزت او عمر سیوا کړه څه وایي نزار یوسفزي دې پېژانده ګپ شپ باندې ورسره لګو هغه ستاسو د دې یوټیوب یا د فیسبوک د لارې اندلیب پښتو ټي وي دي اندلیب پښتو ټي وي د لارې زه ټولو پښتنو ته سلام کوم او نزار لالا بچا نه پېژنم نزار لالا خو ورک سړی نه و که نه هغه خو د فکر خاوند و د لوی سوچ خاوند او د لوی سینې خاوند و میلمه دوست سړی و په پښتنو او په خپل هنرمندانو په شاعرانو په دیو خو ورک مین و او تاسو یقین وکئ د هغه سره زما دومره ډېرې خاطرې دي د هغه او د ممتاز اورکزي صاحب سره د دوبۍ د عبدالله لالا سره ملک حشمت زمان چغرزی دا زما هغه ملګري دي چې دا هر وخت مونږ ته لکه لاس په نامه ولاړو خو نزار پکې هغه ملنګ سړی و اوس خو د بخانې شو چې دې سړي مونږ ډېر زیات نازولی وو بلکې په دغه ملګرو په دې یوازې زه نه چې دا نور څومره خلک تلي وو د دیو د قدر ځایونه هغه ته معلوم که زمونږ یو استاد به متل کو هغه داسې کې به نه پوهېږم سم به وي که نه به هغه به وي د کریړو ځان له ځان لکه دوړي نو د قدر ځایونه هغه ته معلوم وو چې یاره د کم سړي کم ځای دی په خدای چې دته د سړي د ناستې ځای به معلوم وو دته به دا پته وه چې یاره دا سړی په دې ټایم کې څه غواړي چونکې هارون باچا خو زمونږ د ټولو استاد دی محترم دی خدای دې ولې لوی عمر ورکړي او د ده خو کلیوالي هم ورسره زما او د باچاجي په منځ کې په ربط کې چې ده به څومره د مینې هغه الفاظ کارول د ده د دغه انداز د ده د میلمه د ریسیو کولو او بیا د هغه د رخصتولو په خدای چې ده به موږ رخصتولو نو داسې به ودرېدو لکه دا یتیم دی چېرې تاسو به بیا کله راځئ او بیا به که نه او داسې جړغونی به شو دا هر څه یې مخې ته زموږ کېږي هغه د دوبۍ ملګري هم ډېر خوار وزار کړل او په کلي کې خو ونه ډېر خو په دې کرونا په وخت کې په کلي کې هم پوره وخت ویستی نو د دې ملګري او د کورنۍ دا خو داسې غم دی چې دا د ختمېدو نه دی او د نزار لالا په شانتې داسې بل بااستعداده پښتون او دومره په پښتنو مین زما فکر نشته چې داسې به بل کس په دې لنډو کې مونږ ته چېرته خدای راکړي ډېره لویه تشه ده دغه دا مونږ نشو پوره کولی او بلکې زه نه د هغه چې څومره هم ملګري دي که هغه ممتاز لالا دی په خدای یقین وکړه چې ډېرو ملګرو به لکه شعر دی له لیکو چې دا به مونږ نزار ته وایو او نزار به د هغه خپل د لیونی انداز وکړه د داد ورکولو یا به مونږ زما په سندرو کې به هغه داسې معنی راوویستې داسې روخونه به هغه وڅېړل چې یا به ما ته پته وه یا به هغه زما دې طرف ته پام کو حالانکې ما په یو روخ باندې ویلي وه هغه چې به کوم وڅېړل ما به خپل پرېښودو ما به یې ده خو ډېر ښه وضاحت ډېر لوی اپروچ و د دغې ما او ممتاز لالا ده میلاو کړي په دوبۍ کې
د جیلانا په ځای کې یاد دي په خیر دغه شانتي زموږ د ډېرو مشترکه خالد اسرت صاحب دی یاد په خیر ډېر د په زبانه قریش لاله د نزار دی دا د قریش رور نزار راګیوال دا ټول ملګري دا ټول مشترکه ملګري زموږ کنه خو دې سړي د مینې د ورورولۍ د پښتونولۍ د میلمه پالنې په تار داسې تړلي وو دا ټول ملګري بالکل هلته مې یو ګروپ جوړ کړی تاسو ته پته وي هلته هم د پښتنو د تکړه ملګرو یو ګروپ جوړ کړی او هغوی ته به یې ویل چې بهی دا کار به کول غواړي وطن کې دا دي هنرمند ته دا پکار دي شاعر ته دا پکار دي لکه شاعر راغلی دی دته به یو کس پکړی راوړي بل به ورته امیل راوړي بل به ورته هوټل سموي بل به د چی غم کوي بل به د اوبو غم کوي دا ارینجمنټ به ده کړی او په هغه ورځ به هم چې کله به هم مشاعره یا داسې د موسیقۍ غونډه وه دی به بېقراره و مایک به یې هم په لاس کې و چې خپلې خبرې به یې ختمې کړې یو کس به یې مصروفه کړو بیا به وګرځېدو بیا به راغی کې به ناست و که نه هر څه به نظامت به هم ده کوو نو دا یو ډېر لوی او ډېر مخلص انسان د باچاخانۍ جذبې او د باچاخانۍ مینې نه ډک انسان وګورې نور شه او زمونږ نه پاتې چې دي روریان انور دي او دغه نور کشران چې دي دیو ته هم دغه خواست ده چې لکه په های های په هو کار نه کېږي که نه اوس دغه ننګیال دی داسې دا نور کشران دي زه به دیو ته هم دا خواست کوم چې هغه زمونږ مشر و بالکل که نه هغه به مونږ ته ګوره هغه کې دونه مینه وه که نه هغه به مونږ ته په چوکه لاره ښوده چې کله کله به یې داسې په غوسه مو شو مونږ ته نو هغه او حقیقت خبره دا ده چې مونږ ډېرو ملګرو د هغه د خبرې نو سرغړونه نه ده کړې ځکه هم نه ده کړې چې یاره هغې سړي کې مینه وه هغه مخلصه سړی و او هغه زمونږ د ښې خبره کوله ډېرو ځایونو کې مونږ نه پوهېدو په یو خبره هغه به مونږ پوهولو نو دغه شانتې ننګیال وړوکی دی دا نور کشران دي مونږ هم د دېونه دغه تمه لرو چې ستاسو د مشرانو نه چې مونږ څه زده کړي دي نظار لالا نه مونږ څه زده کړي دي نو مونږ هم تاسو کوشش کوو چې مونږ هغه تاسو ته هم منتقل کړو نو دعا ورته کولی شو لاس په دعا یې ورته او خدای دیو کې څومره هم ملګري چې دي هر چېرته چې دي نو نظار لالا په دعا کې مه هېروئ نظار لالا یو ډېر لوی دروند پښتون ما خو بیا ذکر وکړو چې هغه په باچاخانۍ جذبه او په باچاخانۍ مینه باندې مست پښتون نو هغه جهان یې ښه شه په ګورې نور شه او ملګري چې کم پاتې دي کم دوستان زما بشمول زما مونږ ټول د دې خدای د زړه صبر آمین آمین ډېره مننه کریم خان ستاسو یو جهان مننه کوم الله دې لره او ډېره زیاته مننه چې په دې دومره وړو ورځو کې په دې دومره یخ کې په دې دومره مصروفه ژوند کې تا مونږ ته ټیم ویسته او دلته کې راغلې د دې بچي په سر دې لاس کې افسوس چې هغه ورته ووایو په دې زموږ ملګری هغه ظالم په ژوندونې باندې را نه کړو دې حجرې ته دا بدنصیبي وه زموږ حالانکې هغه څو ځل وایي چې یاره پلانې به راشي دا فضل سبحان دی دې کور دی دا به راولي دا خو ډېر لکه هغه محفل جوړونکی کس و که نه هر څوک نشي کولی دا یو په ده کې یو اسد دانش لاله دا هغه به ملګري راټولول اسرار اتل ملګري راټولوي که نه داسې یو څه ملګري دي چې هغه خلک راټولولی شي نو ده به وایي چې یاره کسان به راټولو نو بس کینو به او ګپ به لګوو ونه شول بس کرم خان مننه الله دې ښه ده بنده ډېره مننه لونګه ستا مننه کوم بچیا ما دې راکړی کتاب پکې کتونکو دا لونګین دی د ریاض رواراو زما ډېر ښه بچی دی ما سره مسلسل په رابطه کې او دغه بل ورور دی ملو دا ملګري دي ډېره مننه کوم د دوی د ټولو او د کرن خان په دلو مننه کوم چې راغی او موږ سره د غم شریک ډېره مننه کتونکو څومره مینوال چې راځئ شاعران ادیبان څوک چې راځئ نو زه هر وخت یم دې ځای ما له اواز راکوئ د دې ویډیو د پاسه به نمبر لیکلی وي قبر له څوک ځي دلته راځي بیا ما ته وایي زه به تاسو نه مخکې دلته کې حاضر یم ناست پیم دلته په لوی الله سپارم د الله په امان